سلامونه درنو دوستانو، هیله ده چې ټول صحتمند خوشحاله او سوکاله اوسئ. راځئ دوستانو په فارکس باندې غږیږو چې دا فارکس دی څه شی او څنګه دا کارول کیږي او څوک پکې انوالو دي، پارټیسپینټ څوک دي، آیا دلته په دې کې موږ داخل کېدلی شو که نه، آیا دا وخت نیسي نه نیسي، لږ وخت نیسي زیات وخت نیسي، دکې هغه سټیک هولډرز څوک دي، لوبغاړي پکې څوک دي، څوک ډېر زیات پکې دکې انوالو دي، صحیح ده. او د ده په خوا کې موږ د باندې هم ځان پوهیږو چې دا څومره وخت کې موږ کولی شو چې مثال په فارکس بزنس موږ شروع کړو. ګورئ فارکس خپله دی چې دته موږ وایو د خارجي اسعارو د تبادلې بازار او یا هم فارین ایکسچینج مارکیټ. کله چې موږ په ده باندې موږ غږیږو خپله فارکس د خارجي اسعارو بازار ته وایي، د تبادلې بازار ته وایي. ګورئ دوستانو دلته دوه شکلونه یا دوه ټایپه بازار شتون لري. یو حضوري فیزیکل دی، فیزیکلی دی چې مثال ته فیزیکلی ته ځې هلته پیسې ورکې او په مقابل کې کوم اسعار ته غواړې ته اخلې. یو انټرنیټ د آنلاین طریقه ده، دا دوه دانې لارې دي چې کومه لاره باندې ته غواړې چې ټریډینګ وکړې یا بزنس شروع کړې او ته هماغه لاره تعقیبوې. خو دلته د فلکچویشن دغه ډېر دی پکې، چانسونه ډېر دي پکې، امکانات پکې ډېر دی. فلکچویشن په دې معنی چې د پیسو هغه ښکته پورته د بازار دلته ډېر کېږي، د قیمتونو ښکته پورته کېدل ډېر زیات دی او د ده په خوا کې لیکویډیټي های لیکویډیټي لري، یعنې ډېر زیات د پیسو تبادلو رامنځته کېږي او ته پیسې زیات کولی شي چې مثال ته کیش ترلاسه کړې کله چې ته مثال ته تبادله کوې د پیسو. تاسې ته یو مثال درکوم چې یو مثال دا دی چې سرای شهزاده صحیح ده مارکیټ د خارجي اسعارو د تبادلې مرکز دی په کابل کې. کله چې تاسې هلته ځئ تاسې ډالر دی، یورو دی، پاونډ دی، هر پیسې چې دي هغه ته څه کوې هلته ورکوې او په مقابل کې ترې افغانۍ اخلي. صحیح دی. دا حضوري شکل یو بزنس شو. بل بزنس شکل فارم دا دی چې ته انټرنیټ د لارې مخ ته ځې. کله چې انټرنیټ د لارې مخ ته ځې د هغه حالات د هغه بازار د هغه بل حساب باندې دی، بل ډایرکشن باندې دی. صحیح دی، هدف یې هماغه یو شی دی. خو دلته بیا چې کله حضوري شکل دی په حضوري باندې دولت مستقیم هغه باندې خپل پالیسی تطبیق کوي، اپلای کوي او یا هم د سنټرل بانک پالیسی په مطابق باندې مختزي او ریټ هم دوی برابروي او درته ټاکي چې مثال دا نن ریټ دومره شو دا دومره شو، په دغه کې تاسو معامله وکړئ او معاملات د پیسو په دغه ریټ باندې واخلي او په دغه ریټ باندې تاسو خرڅ کړئ. کله چې موږ فارکس ټریډینګ په انټرنیټ د لارې موږ ډیجیټل عرضې چې موږ ورته وایو چې پیسو راکړه ورکړه کیږي، هلته نه دولت دی نه سنټرل بانک نه بل نه بل، هغه یو ډیسنټرلایز هغه دی ډیسنټرلایز سیستم. ډیسنټرلایز سیستم په دې معنی چې هلته څوک واکدار نه دی، هلته څوک نشته چې تا باندې مثال د خپل پالیسی در باندې تطبیق کړي. هلته د تا د پیسو نرخ ټاکل یا د قیمتونو نرخ ټاکل یوازې د عرضه او تقاضا باندې ټاکل کیږي. عرضه او تقاضا سپلای او ډیماند باندې دا ټاکل کیږي. د دولت او یا هم د بانک او یا هم کوم بل نهاد هیڅ کوم اثرات هغه باندې نشته. خو راځو اوس کله چې ته مثال په ډول سرای شهزاده ته ځې هلته ته پیسې اخلې، صحیح ده. که چېرته تا په ټیټ قیمت باندې واخیسته سبا ته هغه قیمت جګېږي، ټیټ دې اخیستې په جګې خرڅوې نو طبعا تا فایده وکړه. که چېرته ته هلته ځې تا قیمت واخیستو نو سبا ته هغه ټیټېږي نو طبعا چې کله ته خرڅوې نو هغه تا ته بیرته تاوان کېږي. څو پیسې دې مثال په اویا دې اخیستې او سبا ته دا شو 9 شپېته شو، 1 روپۍ تا تاوان وکړه. او کله چې ته مثال که چېرته دی په قیمت دې زیاتېږي او کله چې ته خرڅوې په قیمت په لوړ قیمت باندې 2 اویا شو نو کېدای شي مثال ډالر قیمت زیاتېږي او په مقابل کې تا 2 روپۍ تا ګټه وکړه. یعنې دا حضوري شکل باندې بزنس دی چې ته یې مخ ته وړې. نو کله چې موږ آنلاین شکل ته ځو، آنلاین کې بیا دا شی څه رقم دی، هلته بیا عرضه او تقاضا ده. که چېرته د بایر تعداد زیات شو نو دلته قیمت جګېږي، صحیح ده.
او چې کله بایر یا سپلایر تعداد زیات شو قیمت ټیټیږي، صحیح ده، سیلرز زیاتیږي، بایرز کمیږي. او کله چې په بازار کې د بایر، صحیح ده، بایرز اخیستونکي د هغوی تعداد زیات شو، یعنی دلته ډیماند زیات شو، صحیح ده، سپلای کم شو. کله چې ډیماند زیات شو نو طبعا پیسې ارزښت زیاتیږي او دلته د اخیستونکي تعداد زیاتیږي نو پیسو ارزښت هم زیاتیږي، صحیح ده. نو ته څه کوې؟ په ټیټ لیول د اخیستی او په های قیمت باندې څه کوې؟ ته خرڅوې، صحیح ده. نو په هغه صورت ځینې ډلې دي هغوی غواړي چې مثال خرڅ کړي، که چېرته هغوی تعداد زیات شو، د خرڅوونکو تعداد زیات شو، خو د هغوی په طرف زور ځي او هغوی غواړي چې خرڅ کړي، صحیح ده. بل څوک راځي وایي نه زه غواړم چې په دغه وخت کې زه غواړم چې خرڅ کړم، که چېرته تعداد یې کم و خو هغه توازن هغوی طرف ته نه ځي چې توازن په کم طرف ته دی، په هماغه طرف ته دی او هغوی په خپل کنټرول باندې بازار په لاس کې نیسي. ښه، صحیح. کله چې هغه کنټرول په لاس کې ونیو، سیلرز کنټرول کې دی، بس سیلینګ کوي یوازې، صحیح ده، بس په ټیټې اخیستی او غواړي چې خرڅ کړي، خپل بازار کې خرڅ کړي او ګټه ترلاسه کړي، صحیح ده. نو کله چې بایر راځي، بایر چې راغی، که چېرته بایر کنټرول په لاس کې ونیو، بازار په خپل لاس کې نیولی او هغه بایر د دې توانایي لري چې مثال کنټرول په لاس کې ونیسي، هغه لږ وخت لپاره وي، که زیات هم دی، که کم وخت لپاره، کېدای شي 1 سال لپاره یا نیم سال لپاره وي، هغه وخت پورې مربوط دی چې څومره وخت لپاره بایر وتوانېږي چې مثال هغه بازار کنټرول په لاس کې ونیسي. نو د همدغې په بنیاد باندې، د بازار عرضه او تقاضې په بنیاد باندې، کله چې بایر کنټرول کې لاس کې ونیسي قیمت جګیږي، او کله چې سیلر چې سیلینګ کوي او سپلای زیاتیږي او اخیستل کمیږي، نو دلته د سیلر هغه د بازار د کنټرول په لاس کې نیسي. نو د دغې عرضه او تقاضې په نتیجه کې د بازار هغه قیمت تعینیږي او ټاکل کیږي چې څومره قیمت دی، ریټ معلومیږي. نو بالاخره د همدې معاملاتو، د اسعارو د معاملاتو په نتیجه کې دغه بازار او یا هم فارکس ټریډینګ څه کیږي؟ آپریټ کیږي او یا هم ورځ په ورځ دا چې کیږي مخکې ځي. دلته بیا څوک دي پارټیسپینټ، څوک دا مخکې وړي. مثال دلته دولت شته دی، دلته بانکونه شته دي، نور نهادونه شته دي چې فاینانشل دغه مارکیټ کې انوالو دي، دوی ټول همدغه ټریډینګ کوي او د هغوی بیا پیسې بیا لږ نه دي، د هغوی بیا ډېر های ویلیوم سره هغوی بیا پیسې چې کوي ټریډ کوي. بیا په هغه خوا کې بیا ریټیل ټریډرز دي. ریټیل ټریډر چې لکه مثال ډېر کمو پیسو باندې 500 باندې، 1000 باندې، مثال 100 باندې، په همدې باندې دوی ټریډینګ شروع کوي، شاید چې 1000 باندې دوی بیا مخته وړي، خپل غواړي چې مثال په فارکس ټریډینګ وکړي او په مقابل کې پیسې ترلاسه کړي او په نتیجه کې مثال هغه ګټه وکړي، له ضرر څخه ځان وساتي. په یاد ولرئ چې ټریډینګ، د فارکس ټریډینګ آنلاین شکل څو مهم فیکټورونه دي چې هغه که ته په ذهن کې وساتې، په دماغ کې وساتې او یا هغه تطبیق کړې، نو دا در سره ډېر زیات کومک کوي چې تر څو ته یو سکسسفول ټریډر شي او یا وینر شي. هغه څنګه؟ څو مهم عوامل: وخت ورکړئ، حوصله ولرئ، نالج زده کړئ. نالج کې بیا مثلا انالیسس راځي، فنډامنټل انالیسس، ټیکنیکل انالیسس. چې کوم انالیسس هغه راځي، بیا په ټیکنیکل انالیسس بیا سپورټ اینڈ ریزسټنس، همداشان سوینګ ټریډینګ شو، مثال مارکیټ سټرکچر شو او انټری شو، ایگزیټ شو، یعنی چې څه شی پکې دي په هغه باندې ځان پوهېږي. هغه نه بعد چې تا څه شی تا ځان پوه کړ، هغه نه بعد چې تا نالج ترلاسه کړه، تا سکل ترلاسه کړه، هغه نه بعد ته څه کوې؟ ته کولی شې چې په دې کې ځان دخیل کړې. هغه نه بعد د مارکیټ په ډایرکشن باندې ځان پوه کړې، په سپورټ او ریزسټنس باندې ځان پوه کړې، چې کله دا شیان ته پوه کړې ځان او ښه صحیح ورسېږي، هغه نه بعد ته څه کوې؟ ته ځې ټریډینګ ته.
ګورې ټریډینګ هم ته یوازې په مستقیم ډول خپله نشي کولی. دلته ته ضرورت د څه شي ته لرې؟ یو بروکر ته لرې اړتیا لرې. بروکر هغه څوک دی چې هغه تا ته د فارکس د ټریډینګ د کولو زمینه برابروي. یعنې د فارکس ټریډینګ لپاره چې نړیوال اسعارو د ټریډینګ لپاره تا ته زمینه برابروي، هغه د لارې ته کولی شي. بروکر یعنې منځګړی، میډل مین، د تا او د فارین ایکسچینج مارکیټ ترمنځ یو ارتباطي پل دی چې دواړو ترمنځ دغه راکړه ورکړه چې ته مثال ته کوې نو دی درته برابروي او ته بیا هلته عملا پریکټس کوې او یا هم ته مثال هلته داخل کېږي. دی به څه کوي؟ تا نه به کمیشن اخلي. کمیشن چې واخیسته دا درته شاید چې درته ټریننګ درته برابر کړي. بیا ټریننګ خو هغه مثال هغه خپله بروکر پورې مړ چې څوک برابروي څوک نه برابروي، چې خپل هغوی پالیسي او یا خدمات پورې اړوند کېږي. چارت درته حتمي برابروي تا ته، او یا هم درته مثال فنډامنټل انالیسس ټکنیکل انالیسس باندې مثال هغه درته تا پوهېږي. د ده په خوا کې ډیمو ټریډینګ دی چې هغه یوازې فیک مني تا ته برابروي. فیک مني باندې ته ریل اکاونټ نه دی، هغه فیک اکاونټ دی. په هغه باندې ته یوازې صرف دومره کوې چې ځان پوه کړي، ستا ذهن پرې خلاص شي، ستا فکر پرې خلاص شي، ته پرې پریکټس وکړې. چې کله تا پریکټس وکړو تا پرې ځان پوه کړه، ته په فارکس په هغه باندې ټریډینګ باندې ځان پوه کړه، په هغې کې ته 6 میاشتې 7 میاشتې لږ تر لږه 3 میاشتې څومره چې ته کنسسټنسي سره ته ټریډینګ وکړې، هغه نه بعد او لاس هم راځي وین هم راځي، هغه نه بعد ته کولی شي چې مثال ته ریل اکاونټ جوړ کړې. بیا د هغه نه بعد هغه نه تا نه کمیشن اخلي چې د هغه ټاکلی ریټ دی چې کومه ریټ باندې هغه تا نه وغواړي 2% 1% چې څومره د هغې مثال پالیسي وي په هغې حساب باندې بیا تا نه چې هر ټریډینګ ته یې کوې د هغه په مقابل کې تا نه فیصدي اخلي. هماغه د هغې عاید سرچینه ده. نو دوستانو دا و د فارکس ټریډینګ په هکله یو څه معلومات. هیله ده چې ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی وي، او که مو نظر څه شی وي او که مو وړاندیز لرئ څه شی لرئ نو مهرباني وکړئ راسره شیر کړئ، ویې لیکئ او په سر سترګو زه یې ګورم، لولم او زه یې بیا عملي کوم. نو تر بیا ښې چارې د الله په امان. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.